السلام علیکم احمد افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی دوستانو نننۍ ویډیو کې د پاکستان ویزو په اړه معلومات درکوم کوم قوانین چې پاکستان حکومت سم د مخکې افغانانو ته ویزو ورکولو لپاره جوړ کړي وو نو هغه په عمل سره شروع شول نو د ویډیو کې به تاسو په دې باندې خبر شئ چې اوس مهال څنګه کولی شئ چې پاکستان هیواد ویزا واخلئ کم کسان چې بیماران دي هغه به څنګه وکولی شي چې پاکستان هیواد ویزا واخلي د سره کم څوک چې تجاران شاګردان یا سټوډنټان دي نو هغه به څنګه وکولی شي چې پاکستان هیواد ویزا واخلي او دغه ترڅنګ د څومره مودې لپاره دوی ته دغه ویزې ورکوي کیږي نو واقعا د هغو ورونو لپاره دا ویډیو ډیره ګټوره ده کم چې اوس مهال غواړي چې پاکستان ته لاړ شي که هغه ناروغان دي یا همداسې ویزټ ویزا باندې پاکستان ته تلل غواړي ورسره شاګردان یا تجاران دي نو دوی لپاره دا ویډیو ډیره ګټوره ده نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ که چیرې هم احمد افیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د ضرور سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افیشل فیسبوک باندې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ بله دا چې تاسو د ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه په سر کې الکوثر ټراولز نه ډیره مننه کوم چې د ما سره د معلوماتو کې همکاري وکړه او بل دغه معلومات ما د پاکستان سفارت رسمي فیسبوک باندې څخه راواخیستل کم چې پکې راغلي پاکستان حکومت خپل سفارت ورسره په کنسلګریو کې هغه پالیسي تایید کړه کوم چې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره جوړه کړې وه او دغه پالیسي دوی په خپل سفارت کنسلګریو کې شروع هم کړې نو راځئ تاسو ته وایم چې دوی افغانانو لپاره اوس کومه نوې پالیسي شروع کړې ده که څه هم دې په اړه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه او هغې کې ما کپي معلومات ورکړي وو خو اوس دوباره په دې معلوماتو کې نوي بدلونونه راغلي دي نو غواړم چې تاسو سره یې شریک کړم په دې کې به اوس د 6 میاشتو پر ځای 1 کال ویزا ورکوی کیږي کم چې به په 8 ورځو کې کاس دخول خروج کوي مقصد کم کس ته 1 کلنه ویزا ورکړی شوه هغه پاکستان ته لاړو خو تر 2 میاشتو پورې د پاکستان کې پاتې کیدی شي هغې نه پس به دخول خروج کوي دغه ترڅنګ تر ټولو کې مهمه خبره د ناروغانو لپاره ده کم چې به 3 میاشتنۍ ویزې ورکوي کیږي خو دا به چیرته ورکوي کیږي دا ویزې به په ترخم کې ورکوي کیږي دا به هغه ناروغانو ته ورکوي کیږي کم څوک چې ټپي شوی وي د بدن غړي کوم هډوکی مات شوی وي یا ناروغان ماشومان وي مقصد د کم یو کس ناروغ ماشوم دی نو هغې ته هم په ترخم کې 3 میاشتنۍ ویزه ورکوي کیږي دغه ترڅنګ امیدواره ښځه دا هغه ناروغان دي چې دوی ته په ترخم کې ویزه ورکوي کیږي خو دغو ناروغانو سره صرف یو په یو واسطه ویزه ورکوي کیږي مقصد کم یو کس خپل پلار بیمار دی او هغه د هغو بیمارانو په جمله کې دی کم چې ما تاسو ته مخکې وویل نو دوی سره به صرف یو کس ځي ترخم ته هلته به د پلار ته ویزه ورکوي کیږي او دته به هم ویزه ورکوي کیږي خو که چیرې بل کس ورسره و هغې ته به ویزه نه ورکوي کیږي مقصد دوه پیوازانو ته ویزه نه ورکوي کیږي صرف یو په یو واسطه ویزه ورکوي کیږي بل هغه کسان کم چې پاکستان کې واده کړی دی مقصد د میرمن پاکستانی ده دوی ته به 15 کلنه ملټي انټري ویزه ورکوي کیږي کم چې یو کال کې به دننه دخول خروج کوي مقصد کم چې پاکستان کې واده کړی دی او د میرمن پاکستان تابعیت لري نو خاوند ته به 15 کلنه ویزه ورکوي کیږي کم چې یو کال کې به دننه دخول خروج کوي که د تجارانو خبره مونږ وکړو د افغانستان هغه تجارت ته به 15 کلنه ویزه ورکوي کیږي کم چې 50 میلیونه پاکستاني روپۍ په پاکستان کې انویسټ کړي وي مقصد د تر 500 میلیونه پاکستاني روپۍ پورې پاکستان کې تجارت کړی وو ورسره به 2 کلنه 3 کلنه ویزه هغه تجارت ته ورکوي کیږي کم چې د 60 میلیونو نه نیولې تر 500 میلیونو پورې پاکستان کې انویسټمنټ کړی مقصد د 60 نه نیولې تر 500 میلیونو پورې پاکستان کې تجارت کړی وو ورسره که د شاګردانو خبره مونږ وکړو هغه افغان محصلین کم چې پاکستان کې سبق وایي دوی ته به د خپل درسي وخت پورې ویزه ورکوي کیږي مقصد کم حاصل په پاکستان کې 15 کاله سبق وایي نو دوی ته به 15 کلنه ویزه ورکوي کیږي کم حاصل په پاکستان کې 4 کاله سبق وایي نو دوی ته به 4 کلنه ویزه ورکوي کیږي او کم حاصل پاکستان کې 2 کاله سبق وایي نو دوی ته به 2 کلنه ویزه ورکوي کیږي تر څو پورې چې د پاکستان کې سبق وایي هغه عمره دوی ته ویزه ورکوي کیږي دغه وړ معلومات د پاکستان سفارت رسمي فیسبوک باندې کې خبرې شوي دغه ترڅنګ په دغه خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان سفارت د ویزو پروسې حوالې لپاره ځانګړي ګامونه اخیستي کم چې 13 اونۍ په کابل کې د پاکستان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان څلورو کنسلګریو افغانانو ته تر 19,000 څخه ډېرې ویزې ورکړي او سفارت ویاړي چې افغانانو ته ویزې ورکوي په دې اعلامیه کې په دې باندې ټینګار شوی دی چې سفارت هیڅ ایجنټ استازی نه لري چې افغانانو ته ویزې ورکولو باندې فیس واخلي او زمونږ خلکو څخه هم غوښتنه شوې چې هیڅ چاته د ویزې پروسس کولو اسانتیا په خاطر هیڅ ډول فیس لګښت ورنه کړی موږ له افغان چارواکو څخه مننه کوو چې هره ورځ د ویزو غوښتونکو لوی شمېر کسان اداره کوي او دوی دوامداره همکارۍ ته سترګې پر لار دي موږ د پاکستان هیواد څخه مننه کوو چې د افغانانو ته ویزې ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي خو دا به هلته نور هم خنو کی چې سفارت کې کوم د پاکستان ویزې ورکوي کیږي په هغه کې اسانتیاوې رامنځته کړي
نو موږ د پاکستان سفارت څخه غوښتنه کوو چې دوی کمی د پاکستان ویزې په سفارت کې ورکوي هغه کې تر څومره چې امکان وي اسانتیا رامنځته کړي نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شي وي که دې په اړه کوم نوي معلومات راتلل نو تاسو هغې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ انشاءالله چې زموږ په خبره ومه که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وي دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وي نو دا در سره لایک او فالو کړئ نور مو په الله سپارم د الله په امان